ان لله و انا الیه راجعون. ملګرو په سوشل میډیا باندې دا ویډیو ډیر زیات وایرل ده چې په دریا سواد کې اتلس کسان د یو فیملی دا یو بل ته ګوري او خپل د مرګ په سترګو باندې نه لګیا دي او د دنیا نه روان دي. یقین وکړئ دا ویډیو داسې ویډیو ده چې دې ماله جړه راوسته. زه کتلی شم ما ضروري وګڼل چې خپل تاسو سره چې کوم دی دا درد شریکم او ظاهره خبره ده موږ تاسو ته څومره تکلیف دی چې دا ویډیو موږ تاسو ګورو. زمونږ خاندان نه دی لیکن د هغې نه باوجود موږ تاسو ته څنګه تکلیف را رسي دوی چې کوم خاندان والے دي په هغو باندې بس تکلیف وي. الله رب عزت دې دو مغفرت وکړي او چې کوم خاندان والے دي الله رب العزت هغو ته صبر جمیل نصیب کړي. یو ډېره غټه حادثه ده. اتلس کسان د یو کور د یو فیملی چې په دومره دردناک سیلابي ریله کې لاړو یقیني طور پر چې خپل مرګ ته مخې ته دی لګیا دي یو چې کوم دی ډوبېږي ختمېږي. د دې ویډیو په ذریعه باندې زه دوه پیغامه ورکول غواړم. یو پیغام چې کوم عوام دي مسلمانان دي هغو ته، یو پیغام چې کوم حکومت دی خاص کر کې د خیبر پختونخوا چې کوم حکومت دی هغو ته یو پیغام دی. مخکني کال هم دغه شانتي د کوستان چې کوم کسانو تاسو به ویډیو کتلی چې هغه څو غنټې چې کوم دی پساو د هغې نه باوجود څه ډېرې روړې چغې خلکو وهلې سوشل میډیا په ذریعه باندې. لیکن دا چې کوم حکمرانان دي هغه دغه شانتي خپل د عیاشیانو نه نوزګارېږي. دا هلیکوپټر یا دا چې کوم څومره رسکیو چې کوم ستاسو سره سامان دی دا تاسو د شي لپاره ایښي دي. آیا دا به د قیامت پر باندې تاسو رالی؟ دغه خلک چې کوم دي مجرمان دغه خلک دي چې کوم خلک زمونږ چې کوم حکمرانان دي بیا خاص کر کې د صوبې چې کوم خلک دي چې کوم ذمہداران دي د هغوی نه اهلي ده او په دې دا چې کوم معصوم جانونه ضایع شو لاړو د دنیا نه د دې په قتل کې دغه برابر شریک دي. ځکه چې ستاسو سره مشینري ده، ستاسو سره هلیکوپټر دي، ستاسو سره حساب کتاب دی، د هغې نه باوجود دغه شان د واقعیت هر کال لکېږي او د هغې د روکتام لپاره هم تاسو کوشش نه کوئ. کم از کم تاسو له پکار ده چې تاسو روکتام وکړئ. دغه خلک نه پرېږدئ، دفعه 144 ولګوئ، سختي سره په هغې باندې عمل درآمد وکړئ. یو سړی د هغې نه باوجود ځي نو بیا تاسو له پکار دا ده چې هغه راونیسئ، ګرفتار یې کړئ، هلته کې تاسو سکیورټي ودروئ. لیکن بدقسمتي دغه چې نه سکیورټي شي او نه صحیح حفاظتي انتظامات شي. دغه شانتي خلک چې کوم دی هر کال چې د سینکړو په تعداد کې خلک د دې دنیا نه لاړ. لیکن تر اوسه پورې زمونږ د حکمرانان دي چې دو چې کوم هغه ضمیر دی هغه نه راپاسي. الله رب عزت ته هدایت نصیب کړي. بهرحال موږ سنو شوې لیکن د دې دا معصومان چې کوم دي دا لاړو د دې په قتل کې د دې په دې شهادت کې د دې په دې هلاکت کې دا برابر مجرم دي چې کوم زمونږ حکمرانان دي. دویمه خبره دا پیغام دی ویډیو په ذریعه باندې زه ورکول غواړم هغه خلک هغه مسلمانان وروڼه چې لګیا دي په دې دنیا کې او خپل چې کوم آخرت ته مرګ دی هغه ير کړل. ګوره د مرګ څه پته نه لګي. مرګ په څه ټیم کې راته شي داسې وګورئ. یو ورځ به داسې راشي د قیامت ورځ به وي، نفسي عالم به وي. هر سړی په خپل ځان باندې په دې کې ګوره تاسو هر سړی په خپل ځان باندې چې زبر شو بچی چې کوم دی په سین کې لاړو ډوب شو. دغه شانتي چې کوم ښځه وي هغه هم لاړې په سین کې ډوبې شوې. دغه شانتي په خپله هم لاړو خپل د مرګ په خپله ولیدو صحیح نه شو کولی. دغه شانتي یو ورځ راته ووله چې هر یو سړی چې کوم دی هغه په خپلو خپلو کې ډوبي. نو پکار دا ده چې زمونږ مخې ته چې کوم څومره داسې واقعیات کېږي د هغې نه موږ تاسو عبرت حاصل کړو او خپل چې کوم آخرت دی راروانه زندګي ده د دې تیاري وکړو. ځکه چې د دنیا د ژوند څه پته هم نه لګي په څه ټیم کې په انسان باندې مرګ راتلی شي. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. په تاسو کې عقلمند انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ تیاري وکړي. ډېر خلک راغلي دنیا ته لاړ، د دنیا نه لاړ، غټ حسن والا، غټ چې کوم دی مال جایداد والا، غټ شهرت یافته لاړو د خاورې څخه خاوره شو. لیکن کامیاب هغه شو چې کوم خلکو ځان چې کوم د آخرت جوړ. بهرحال الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو بلکې پوره مسلمانان پوره عالم اسلام د داسې قسم د حادثاتو نه زموږ ټول حفاظت وکړي او الله رب عزت موږ تاسو له د مرګ نه د مخکې د مرګ تیاری کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.